د مرګ دا خبره ډېره لویه خبره ده او زه دلته د مرګ خبره نه کوم خو دا صرف د بیان دوه حصې دي یوه حصه دا شوه چې د مرګ له تیاری پکار دی دا په موږ ټولو باندې را روان دی په ټولو باندې دا مرګ را روان دی خو دا مرګ چې کله بیا په علماو باندې راشي دا مرګ چې کله بیا په علماو باندې راشي نو بیا یو څو خبرې د سوچ دي ځکه چې علما د عامو خلکو په شان خو نه دي کنه علما د عامو خلکو په شان دي نه یو ګوره د سوچ خبره دا ده مرګ په علماو باندې راځي نو دلته یو فایده دا ده معنی دا چې څوک ترې معاف کېږي نه یعنې که یو سړی دا وایي چې زه به ځان دینداره کړم او د مرګ نه به بچ شم دا نشي کېدی که یو سړی دا وایي چې زه به ډېر علم وکړم او د مرګ نه به بچ شم دا نشي کېدی مرګ به تاله راځي که ته دیندار او که ته بېدینه دا اوس ستا خپله مرضي دی چې ته په کوم حال کې دا مرګ غواړې هغه ستا خپل کار دی د بېدینۍ په حال کې غواړو که دیندارۍ په حال کې آیا ته داسې غواړې چې زه عالم مړ شم که زه جاهل مړ شم دا ستا په خپل لاس کې دی خو صرف دومره ته ویم چې علماو باندې مرګ راځي نو معنی دا دی چې دا مرګ څوک معاف کوي نه دویمه خبره دا ده علماو باندې مرګ راځي یقیني خبره ده چې مرګ راځي او په ټولو راځي په علماو هم راځي خو د دې عام انسان دا مرګ دا دومره تکلیف نه رسوي مسلمانانو ته څومره چې د علماو مرګ هغه مسلمانانو ته تکلیف رسوي او څنګه به ورته تکلیف نه رسوي چې د کم مخلوق په باره کې الله وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که چېرته تاسو ته د یو مسلې پته نه وي نو د دې علم د خاوندانو نه تپوس کوئ قرآن او حدیث باندې چې پوه وي د هغوی نه تپوس کوئ نو چې دوی باندې مرګ راشي دا د غم خبر نه دی هغه انسان باندې مرګ راشي چې الله تا ته ویلي دي چې کله تا ته پته نه وي دته واپس کېږه او په ده مرګ راشي او ته د هغه ځای له ورشې د هغه ځای خالي پروت وي دا د غم خبر نه دی هغه انسانان چې د هغوی په باره کې بعضو علماو دا خبره کړې ده د دې آیت په تفسیر کې الله په قرآن کې څه وایي اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها الله ویلي دوی نه ګوري دا خلک چې موږ راتګ کوو دې ځمکې ته او د دې اطرافو نه او د دې غاړو نه دا ځمکه کمو الله وایي زه دا ځمکه د غاړو نه کموم دې په تفسیر کې علماو اقوال دي عبدالله ابن عباس یو روایت دا دی وی خرابها بموت علمائها وفقهائها واهل الخير منها د ځمکې کمېده الله چې وایي چې زه ځمکه کمومه نو د ځمکې کمېده دا دي د ځمکې ختمېده دا دي د ځمکې خرابېده دا دي چې د دې ځمکې نه د دې هغه علما واخیستی شي هغه فقها پوه خلک ترې واخیستی شي او نیکان خلک ترې والي نو دا د دې ځمکې ژوند کمیږي او امام مجاهد رحمه الله به وی د دې مطلب دا دی موت العلما د ځمکې کمېده یعنی د علماو مرګ او ځکه یو شاعر څه ناشنا خبره کړې ده سبحان الله د علماو په باره کې الارض تحیا اذا ما عاش عالمها متى يموت عالم فيها يموت طرف كالارض تحیا اذا ما الغيث حل بها وان ابى عاد في اكنافها التلف شاعر وی ځمکه د هغه وخته پورې ژوندی وي چې څو پورې د دغه ځمکې علما ژوندي وي ځمکه د هغه وخته پورې ژوندی وي چې څو پورې د دغه ځمکې علما ژوندي او وی چې کله تم یو عالم کمیږي نو د دې ځمکې هغه غاړې کمیږي کالارض تحیا اذا ما الغیث حل بها وی دا ځمکه باندې چې باران راوورېږي نو دا ځمکه څه شي را ژوندی شي او چې کله دغه پې نه راورېږي نو دا ځمکه چې ټوله خرابه شي نو دغه شان دا علما دي چې علما یي د دنیا باقي پاتې ده د علماو ختمېده دا د دې دنیا ختمېده دي نو د علماو مرګ د معمولي مه ګڼئ یو سړی مړ شو فلانې او علانې په مسلمانانو کې ښه سړی او یا دومره دینداره نه و مړ شو خبره ختمه شو
خو د عالم خبره په دې ختمه نه شو چې مړ شو خبره ختمه شو. نه، یو داسې کس د دنیا نه لاړ چې د هغه د مرګ سره د دې دنیا ژوند کمیږي، د هغه د مرګ سره د دې ځمکې د ژوند کمیږي. او په دې دلیل سره یعنی حدیث کې دا راځي او متفق علیه حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. او د قیامت په علاماتو کې موږ تفصیلا دا ذکر کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من اشراط الساعه، د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې علم به اوچت کړی شي. بل حدیث کې د هغې شرح حدیث شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اوس دې حدیث کې څه چې د قیامت نښه څه ده؟ علم به ختم شي. د علم به څنګه ختمیږي؟ اوس پیغمبر وضاحت کوي، وی الله به علم داسې نه ختموي چې د خلکو د سینو نه به یې راکاږي. یعنې د شپې یو سړی عالم دی او سحر له جاهل دی، او سحر عالم دی او د شپې جاهل دی، نه داسې نه کېږي. علم الله داسې نه راکاږي د خلکو نه. ښه نو څنګه به یې راکاږي؟ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. الله به دا علم ختموي د علماو په ختمولو سره. چې علما ختمیږي علم به ختمیږي، علما ختمیږي علم به ختمیږي. هلته د قیامت نښه څه ده؟ د علم ختمېده. نو چې دا نښې د قیامت راشي نو څه راځي؟ نښې د قیامت چې واقع شي څه کېږي؟ قیامت به راځي. نو چې قیامت راشي د دنیا ختمیږي که پاتې کېږي؟ ختمیږي. نو علم ختمېده د علماو ختمېده، د علماو ختمېده د دې ځمکې کمېده، او د ځمکې کمېده د قیامت راتله. ټوله مسله داسې بیا یو بل سره تړلی کېږي. د علماو مرګ دا داسې نه دی چې لکه یو عالم چې زموږ د منځ لاړ شي چې دا یو شخصیت لاړ، یو صورت لاړ، غوښه لاړه، هډوکي لاړو، وینه لاړه. نه نه، داسې کس زموږ د منځ نه لاړ چې د هغه په تلو سره قیامت را نږدې کېږي. داسې کس زموږ د منځ نه لاړ چې هغه ته ویلی کېږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث. د علماو مرګ دا یو لوی مصیبت دی. او ځکه مشهوره خبره ده، امام حسن بصری رحمه الله وی زموږ په وخت کې به علماو دا خبره کوله: موت العالم ثلمه فی الاسلام لا يسدها شیء ما اختلف اللیل والنهار. د یو عالم مرګ دا په دې دین کې یو کمی پاتې شي. بس د دې عالم د مرګ نه دی چې کله مړ شي که نه، نو دین کې یو سوری وشي، کمی پکې پاتې شي. کمی څنګه پاتې شي؟ یعنې هغه بیانونکی یو کم شي، او دا بیا داسې کمی پاتې شي، او دا ځای داسې خالي پاتې شي چې د شپې او د ورځو ختمېدو پورې بیا داسې څوک نه چې راشي او دا ډک کړي. ځکه چې ټول علما یو شان نه دي. د هر عالم خپل علم دی، خپله تقوا ده، خپله پوهه ده. دوی د یو بل ځای هم اکثر نشي نیوی، د یو بل ځای اکثر نشي نیوی. او دا واضح خبر د ډېر علما مړه شوي دي د امت مشران چې د هغوی کشرانو هغه ځای بیا نه دی راټینګ کړی، او کله داسې شوي دي چې هغه کشر د مشر نه تکړه شوی دی. خو د هر عالم خپل ځای دی. نو د عالم تله دا په دې اسلام کې یو سوری پاتې شو، یو ځای کنډم پاتې شو، خالی پاتې شو چې دا ځای به یې څوک نشي ډکولی.